ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو د دې ځل به ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیر پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهري او خبرونو سره حاضر شوم. په دې کې چې قدرمن دوستانو موږ سره د خبرو تر پایه متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره واوري او بل آیکن ته وګورئ، سبسکرایب وکړئ او په فیسبوک کې هم لایک او شیرینګ ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړې دي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ ان شاء الله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یو خبرونه مو د ولسغږ یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغه کې موږ مختلف تغیرونو ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهریاتونه، سباوون، داستان، مرکزي خبرونه، شاعرانه بنډار، ډاکټر انساني ژوند او داسې نور ډېرې ګڼې خبرونه تاسو ته موږ ان شاء الله په راتلونکي کې په نشر رسوو. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې نه او د وخت او د حالاتو د جاګتون د وجې نه موږ د خبرونو ته لا تر اوسه یعنې ترجیح نه ده ورکړې او زاړه داستان او شاعرانه بنډار کله کله تاسو ته په نشر رسوو. کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر تاسو ته د یوټیوب چینل له لارې وړاندې کړو. دوستانو راځئ چې یو ښکلی شعر ته وکړو او د شعر نه وروسته شاتور په کیا مینور دې زړګیا مینور دې زړګیا شړرا واخلما لالکا مینور دې زړګیا مینور دې زړګیا لایق د مرګم چې پتا مې نه دما مینور دې زړګیا مینور دې زړګیا شاتور په کیا مینور دې زړګیا مینور دې زړګیا. ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو اوریدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شی به دی اوس موږ دنه اجازه غواړو تاسو په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارو په مخامو ښه